السلام علیکم دوستانو دې ویډیو کې موږ وایو یو څو لغتونه او ورسره مثالونه هم هماغه لغاتو پکې استعمالو تر څو موږ لږ ښه پوه شو. نو ویډیو تر پایه وګورئ. کیکل کیکل وی بې خونده خندا ته یا د چرګې هغه غږ ته هم ویل کیږي، خو اصل معنا ده چې بې خونده خندا سړی وکړي، ډېره بې سوره خندا چې مناسب نه وي هغې ته کیکل ویل کیږي. لکه مثال They cackle at every joke. They cackle at every joke. دوی په هر ټوکه بې خونده خاندي، یعنی بې سوره خاندي پې. They cackle at every joke. بل مثال I don't like his cackle. I don't like his cackle. زما د هغه بې خونده خندا نه خوښیږي. زما د هغه بې خونده خندا نه خوښیږي. کیکل ویل کیږي خندا، بې خونده خندا ته ویل کیږي. بل لغات دی بیک ایک. بیک ایک د دوه لغاتونو نه جوړ شوی. بیک ویل کیږي شاته او ایک ویل کیږي درد ته، نو د ملا درد. بیک ایک د ملا درد. لکه لومړی مثال I have a backache. I have a backache. زه د ملا درد لرم. لکه بیک پین مته هم ویل کیږي د شا درد. I have backache د ملا درد لرم. دویم مثال No more backache. No more backache. نور د ملا درد نشته. No more یعنی نشته. cabin. cabin ویل کیږي کوټې ته، د لرګي یو کوټه غوندې. اکثر تاسو به کتلي چکر باندې خلک ځي نو هلته یو کابین ځان ته نیسي، نو هغې ته وړوکي یا غرفه چې ورته وایي غرفه. زیاتره دوکانداران ځان دپاره یو وړوکی کابین غوندې نیولې د لرګي د هغې نه جوړ شوي، هغې ته کابین ویل کیږي. لومړی مثال The cabin was made of wood. The cabin was made of wood. کوټه د لرګیو څخه جوړه شوې وه. The cabin was made of wood. کوټه د لرګیو څخه جوړه شوې، دې ته کابین ویل کیږي. دویم مثال The cabin door was locked. The cabin door was locked. د کوټې دروازه تړل شوې وه، بنده شوې وه، لاک شوې وه. The cabin door was locked. د کوټې دروازه تړل شوې وه یعنی لاک شوې وه. بل لغات دی ډیم. ډیم زیاتره خلک پیژني. ډیم د اوبو بند، ډیم ورته ویل کیږي. The dam is very strong. The dam is very strong. بند ډیر قوي دی، یعنی د اوبو بند ډیر قوي وي، قوي دی. دویم مثال The dam holds the water. The dam holds the water. بند اوبه ساتي. hold قوي کوي، ساتي یا نیسي. The dam holds the water. بند اوبه ساتي یا نیسي. دریم مثال They built a new dam. They built a new dam. دوی نوی بند جوړ کړ. They built a new dam. دوی یو نوی بند جوړ کړ، د اوبو بند یا ډیم یې جوړ کړو. Avoid. Avoid ډډه کول. Avoid نظر انداز کول یا ډډه کول. لومړی مثال Avoid bad habits. Avoid bad habits. د بد عادتونو څخه ډډه وکړه. Avoid یعنی هغه نظر انداز که، هغه نه تیر شه. Avoid bad habits. د بد عادتونو څخه ډډه وکړه. دویم مثال I avoid junk food. I avoid junk food. زه د خرابو خوړو نه ځان لرې ساتم. junk food بازاري خوراکونه، خراب نه خو هغې ته junk food ویل کېږي. کوم چې اکثره خلکو باندې ښه نه لګېږي هغې ته junk food ویل کېږي. I avoid junk food دلته یې معنا دا دی د خرابو خوړو نه زه ځان لرې ساتم، خرابو خوراکونو نه، بازاري خوراکونو نه. junk food ورته ویل کېږي، یعنی ځان ترې لرې ساتم، ډډه کوم ترې. Avoid wasting time. Avoid wasting time. د وخت ضایع کولو څخه ډډه وکړه. Avoid wasting time. د وخت ضایع کولو نه ډډه وکړه، ځان ته یې ساته.
daft daft ویل کېږي احمق یا احمقانه هم استعمالیدی شي. لکه لومړی مثال وګورئ. It was a daft idea. It was a daft idea. دا یو بېمانا نظر و. یا ویلی چې دا یو احمقانه ایډیا وه، نظریه وه. زیاتره موږ خو ډېره بېکاره نظریه دی وه. نو it was a daft idea. دا یو بېمانا نظر و. دلته د بېمانا نه مطلب دی احمقانه نظریه وه. دویم مثال don't be daft. don't be daft کم عقله کېږه ما احمق کېږه اما احمق یا کم عقل یو شی راځي ورته. نو دلته په انګلیسي کې که د daft بل معنا ورکوي هغې ته idiot ویل کېږي. foolish دې ته ویل کېږي. نو daft دا معنا ده. بل لغات دی backbiting ویل کېږي غیبت ته. غیبت هر څوک پیژني. backbiting لومړی مثال backbiting spreads negativity. غیبت منفي فکر خپروي. backbiting spreads خوري یا negativity منفي فکرونه. دویم مثال avoid backbiting always. دلته لومړی مثال هم پکې استعمال شوی avoid او بل لغات پکې هم کار شوی او دویم backbiting یعنی غیبت. avoid backbiting always. تل غیبت څخه ډډه وکړئ. avoid backbiting always. تل غیبت څخه ډډه وکړئ، ځان ته یې وساتئ. دلته دواړه لغتونه استعمال شوي دي. کیب وی ټکسي ته. ټکسي کې دا فرق یو کیب کې چې ټکسي ته هم چلولی شي او کیب چې دی هغې کې به حتما ډرایور وي چې تا یو ځای ته ورسي. هغې ته ویل کېږي کیب. خو تقریبا دواړه یو شی دي، کیب یا ټکسي. لومړی مثال the cab is waiting outside. the cab is waiting outside. ټکسي بهر انتظار کوي. دوهم مثال the cab was very comfortable. the cab was very comfortable یا comfortable. ټکسي ډیره آرامه وه. او دریم مثال I'm waiting for the cab. زه ټکسي په تمه یم. زه ټکسي ته انتظار کوم. He babbled. بل لغات دی. بابل ویل کېږي په قلاره بنګېدل، چې کله څوک ځان سره وبنګېږي یا په قلاره چې ځان سره ووایي هغې ته بړ چې سړی کوي هغې ته ویل کېږي بابل. لومړی مثال he babbled but I didn't understand. دویم حالت دی he babbled but I didn't understand. هغه بړ وکړو خو زه پوی نه شوم. دویم مثال why is he babbling. جاری کې راځي ING سره لګېده. why is he babbling. هغه ولې بړ کوي. بعضې وخت کې سړی ډېر په غوسه یي ځان سره وبنګېږي او بعضې وخت کې یو انسان خوشحاله نو هغې ته هم د خوشحالۍ چې هغه ځان سره د خوشحالۍ نه وخاندي یا وبنګېږي هغې ته هم بابل ویل کېږي. او اخري لغات awkward عجیب. لومړی مثال that was awkward. دا عجیبه وه. یو کار وشي ته دا ډېر عجیبه کار و. awkward. that was awkward. دا عجیبه وه. دویم مثال his awkward laugh. د هغه بې خونده خنده یا د هغه عجیبه خنده. دریم مثال he's an awkward customer. هغه یو عجیب مشتری دی. گاهک یا مشتری. کسټمر وی گاهک ته یا مشتری ته چې کوم سودا ته ستا راځي کسټمري. he's an awkward customer. هغه یو ډېر عجیبه مشتری دی. یعنی چیړ چاړ ډېر کوي یا په اسانه چې خوښیږي نه، لکه چنجن کاری، نو هغې ته awkward ویل کېږي. او لاست ون اخري awkward moment.
awkward moment عجیبه لحظه یا شرمناکه وخت عجیبه لحظه